السلام علیکم. غواړم چې څه رقم وکولای سم چې په دې ټیکسټ بوکس کې ډیټا ټایپ کړم نمبر یا په دې ټیکسټ بوکس کې همدغه فیلډونو یا سیلونو ته د ووټ ټرانزیکټ کړم. نو زه به دا طریقه څنګه کاروم؟ اول خو به تاسو راځئ ان شاء الله ټیبل خو بالکل اسانه ده. ټیبل بخلی او دا ټیبل خو به دا مرج کوي. کله چې مرج کو په دې به تاسو کلیک کوئ او بوکمارک ته به راځئ. یو بوکمارک به د پښتو په نامه واخلئ او بل بوکمارک به بیا ایډوئ ان پښتو ان سمپل کې زه دا ډیلیټوم. همدې سیل پښتو کې درېږم نو بیا راځم بوکمارک ته او بیا زه ورته وایم پښتو کې کوم او بیرته هغه سیل کې ولاړ یم ان پښتو اضافه کوم. بیا په دې کلیک کوم بوکمارک ته راځم درې اضافه کوم او بیا هم په دې سیل کې ولاړ یم ان درې ټایپوم او بیا هم دلته راځم انګلیش ټایپوم او بیا هم ان انګلیش اډاوم. بیا راځم وی بی ته فقط دې ته نیم چینجوم. دا لیبل نه خو به تاسو اخلئ ویو کې یو ځل بدل ته راسئ یوزر فارم به واخلئ تاسو سره به داسې فارم راسي. بیا به تاسو ویو ته راسئ او دلته به ټول بوکس شو کوي او ټول بوکس نه به دا لیبلونه واخلئ درې دانې او دا به ټیکسټ بوکسونه واخلئ. یو ټیکسټ بوکس دا د ما واخیست یو ټیکسټ بوکس بیا دا واخیست بیا دا ټیکسټ بوکس 1 ده دا 2 ده او دا 3 ده. نیم به داسې مسلسلي دا 2 ده دا 3 ده را سره په دې کلیک کوم او دا هم 1. د دې لیبل نوم چینجولو لپاره به کیپشن ته راسئ او دلته به ټایپ کړئ پښتو او بیا دې باندې کلیک کوم په دې کې ټایپ کوم درې او بیا په دې کلیک کوم او دې کې ټایپ کوم انګلیش. انګلیش اوس د دې په ترو باندې کود ورته کوم چې د کود په ذریعہ باندې دا ډیټا هغه بوک مارکونو ته ولېږم. نو کود به څنګه کوم؟ کوم بوک مارکونه چې ما اخیستي هغه خپل رینج د سیل د دې ټیبل لکه اکسل رینج او هر رینج چې د خپل نوم لري. نو د هغه لپاره به ویلو له ټیکسټ بوکسونو کې څه لیکل کیږي دا به لیږم هغه بوک مارکونو ته. نو لومړی کې ما سره پښتو ده نو د پښتو لپاره به څنګه کوډ کوم؟ زه بدل تر راسم ډایم پښتو از رینج سیټ پښتو equal to active document dot bookmarks او دلته ان پښتو کوم dot range. بیا پښتو bookmarks د دیتا لمی dot text box 1 dot value assign کوم رچوم یې کنه اچوم یالته. بیا راځم درې درسه دایم درې as range seat درې equal to active document dot bookmarks او بیا ان درې dot range. دلته دریس د ما سره بیا هم درې ته ویلیو ولم می dot text box 2 dot value. بیا ډایم درې په ځای باندې راځم. بیا درې نه بعد ما سره انګلیش ته نو ډایم انګلیش as range او سیټ انګلیش equal to active document dot bookmarks and english dot range. انګلیش بوکمارک مساوي کله می ډاټ ټیکسټ بوکس 3 ډاټ ویلیو سره می ډاټ ریپینټ فارم ریفریش کړه ډیټا ترانسپیرنسي. نو دلته کلیک ور باندې کوم رن کوم را سره او بیا راځم دې ته. کله دې ته راځم نو دې کې ټایپ کوم نیوي وشپېت او واویا دا دلته چې کوم پښتو او پښتو ټایپ ایرر. بیا هم دوباره رن کوم. کله چې دوباره رن کو ډیټا ولاړ او دلته اساین یعنی فار ایگزامپل که دا ډیټا ما سره نه وي دا داسې ډیټا سلیکټ او زه ډیلیټ بټن وام ډیلیټ خو ډیټا
ټیبل نه ختموي او کله چې بیک سپیس وو هغه ټیبل سټرکچر ختموي. نو زه دلته راځم بیرته هم فارم رن کوم او په دې کې ټایپوم واویا او په دې کې ټایپوم 50 او په دې کې ټایپوم 50 او دا هم اوکې شو کلوز ډیټا. پرسنټیج لپاره خو بالکل ساده خبره ده. لیاوټ ته راځو، فارمولې ته راځو، د دې سیم یا مجموعه را باس د دې په کاونټ تقسیمو نو اشاریه هم لمنځه وړو. اته انت تاسو کاروي که راوند کاروي. زه راځم ورته سیم راته جمع کا او باو پورتنی عددونه او تقسیم یې کا په کاونټ د دې باندې. دا هم پرسنټیج او طریقه